د پانیپت فلم چا جوړ کړی؟ کله خپریږي کیسه یې څه ده او ولې افغانان اندېښمن دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې چې د ډسمبر په 6مه نیټه د هند په سینماګانو کې د پانیپت فلم نندارې ته وړاندې کړل شي. د دغه فلم اصلي لوبغاړی سنجي دت دی چې د معاصر افغانستان د بنسټګر لوی احمدشاه بابا رول یې ادا کړی دی. فلم د پانیپت په جګړې لیکل شوی دی. دا جګړه په 1918 میلادي کال کې وشوه چې احمدشاه ابدالي وګټله. د پانیپت جګړه د هند په تاریخ کې یوه لویه جګړه بلل کیږي او ویل کیږي چې 1 لک مراټان پکې وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو افغانانو اندېښنه ښودلې ده چې د دغې جګړې تاریخ به څنګه لیکل شوی وي. او سنجي دت چې د هند په سینما کې د سنجو بابا په نوم مشهور دی، د به د احمدشاه بابا رول څنګه ادا کړی وي. سنجي دت په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د دغه فلم اعلان د سې شنبې په ورځ خپریږي. ده لیکلي دي چې چېرته د احمدشاه ابدالي سیوری پرېوځي هلته مرګ خپریږي. له دې وړاندې افغان کونسل شریفي له سنجي دت سره خبرې کړې وې او د دغه فلم په اړه یې اندېښنې ورسره شریکې کړې وې. افغان کونسل وایي په دې اړه مې خپله له سنجي دت سره هم ټلیفوني خبرې کړې او هغه ډاډ ورکړی چې که چېرته د احمدشاه ابدالي رول په فلم کې ناوړه وای نو ما به یې رول نه لوباوه. بلخوا افغان فلمي لوبغاړی ببرک اکبري هم چې په پانیپت فلم کې کار کړی دی وایي څه ډول چې پانیپت کې پیښه شوې او څه ډول چې تاریخ دی کیسه هماغسې راخیستل شوې ده. اکبري دا هم وایي چې په فلم کې د احمدشاه بابا توهین نه دی شوی. ببرک اکبري چې په پانیپت فلم کې یې د احمدشاه بابا د وفادار عسکر رول سنجي دت سره لوبولی دی وایي په تاریخ کې لیکل شوي چې احمدشاه بابا د سیکانو سره ژمنه کړې وه چې د مراټیانو له حملې به یې ژغوري. کله چې مراټیانو ډیلي ټوله محاصره کړه نو د احمدشاه بابا لښکر مراټیان په شا وتنبول او سیکان د مراټانو له حملې وژغورل چې د فلم کیسه هم په همدې راڅرخي. په هر حال تر دې مخکې د پادومات په نامه یو تاریخي فلم جوړ شوی چې د افغانانو نړۍ د نورو مسلمانانو هیوادونو او په هند کې دننه د هندي ملت پالو اندېښنې او غوسې پارولې وې. په دغه فلم کې سلطان علاودین خلجي د راجپوت قوم پر ملکې پادومات زړه بایلي او بالاخره د خپلې مینې د ترلاسه کولو لپاره د راجپوت پر قوم یرغل کوي. سره له دې چې په فلم کې سلطان علاودین خلجي یو جابر، ظالم، خونخوار، فاحش او بد انسان پیژندل شوی، خو یو شمېر مسلمان مورخین وایي چې دا فلم د تاریخي روایتونو په اساس نه بلکې د یو حماسي شعر په اساس لیکل شوی دی. سلطان علاودین خلجي له جلال الدین نه وروسته د خلجیوم دویم ځواکمن پادشاه و چې له 1296 څخه تر 1414 پورې د هند د وچې په ځینو برخو واکمن و او ډیلي د واکمنۍ مرکز و. د هغه په اړه ویل کیږي چې غوښتل دویم سکندر شي. په هر حال تاسو د دغه فلم په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.